په پنجشیر ولایت کې نن د زمرودو د پلور لسم آزاد بولي ترسره شوه چې 150 بهرنیو او کورنیو سوداګرو پکې ګډون کړی و. د پنجشیر ولایت د قانون او پټرولیم رئیس وایي دغه بولي د یاد ولایت په مقام کې ترسره شوه چې پکې 2638 زمرود د 4,750 امریکایي ډالرو په قیمت وپلورل شو. د هغه په خبره په دغه بولۍ کې 2 ایراني سوداګرو هم برخه اخیستې وه، خو بولي افغان سوداګرو وګټله، بیا زمرود پرې وپلورل شو. امروز دهمین دور داوطلبی سال 1403 در تالار مقام ولایت برگزار گردید. در این داوطلبی 9 قلم زمرد استخراج شده داشتیم که به حضور داشته مقامات ولایت به تاجران داخلی به فروش رسید. در این داوطلبی 2 تجار خارجی نیز داشتیم که از کشور همسایه ایران بودند و مقدار مجموعی زمردهای استخراج شده 2638 قراط زمرد بوده که به مبلغ مجموعی 74750 دلار امریکایی به فروش رسیده است. یو شمېر افغان پانګوال چې په یاده بولۍ کې ګډون کړی وایي اوس ورته له بل هر وخته په پنجشیر ولایت کې د زمرودو د کاروبار او سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره ده او کولی شي چې په دغه برخه کې بې له کومې اندېښنې پانګونه وکړي. دوی په هغه پانګوالو هم غږ کوي چې تر اوسه په نوره نړۍ کې پانګه اچونه کوي او ګټه وټه د پردیو هیوادونو خلکو ته رسیږي څو هیواد ته راستانه شي او د خپلې ګټې وټې ترڅنګ هیوادوالو ته هم کاري زمینې برابرې کړي. الحمدلله زمرد شکل سابقش استخراج میشه، مشکلی نیست. مردم روز به روز دیگه علاقمند شده هستن، کارها خوب پیش میره و مشکلی نیست. اکثر مردم ها ما و شما میبینیم شاهد میمونایی هستیم که امروز در تالار اشتراک کردیم. الحمدلله کارها خوب است، مثبت است، کار خوب پیش میره و وجه احسن کار دوام خرن. ضرورت باید نشه به تجار ما که بیرون بره و مثل دبی، بنکاک، تایلند یا کشورهایی که مردم زمردش میفروشه. خوب است که همیان بیان ببینن زمرد، ببینن با واقعیت استخراج زمرد که روز به روز الحمدلله کم یا زیاد میبره استخراج میشه به نفع دو طرف است، هم به خریدار هم به فروختگر از این دیگه. انشالله این میمانام که روز به روز تعدادشان علاقمندا یعنی در مجموع زیاد شده رویستن، گپ خوبی است، مثبت است. ما به فال نیک میگیریم که یا از ما خریداری کنه. بل لور ته ایرانی پانګوال هم خوښ دي چې په افغانستان کې ورته د سوداګرۍ لپاره زمینه برابره ده او کولی شي په پنجشیر او نورو ولایتونو کې بې له کومې امنیتي اندېښنې خپله سوداګري د افغان حکومت د اصولو سره سمه وکړي. یو ایرانی سوداګر بیا وایي په نړۍ کې د پنجشیر زمرود ځانګړی نوم او ځای لري او دوی هم لیواله دي چې په یاده برخه کې د پام وړ پانګونه وکړي. زمرد پنجشیری که در دنیا زبان زد هستش و لحاظ کوالیتی و کیفیت بالایی داره، بسیار بسیار مقبول هستش. زمرد دست اول از معدنکار در بولی به مناقصه گذاشته میشه و دوستانی که تمایل دارن ارتباطی بخوام بگیرن با این ولایت و بتونن در بولی شرکت بکنن، میتونن بیان در زمردهای پنجشیر در مناقصات در بولی در زمانهایی که برگزار میشه حضور به هم برسانن، البته با ارتباطهای بسیار خوبی که در افغانستان وجود داره، شرایطی که به امارت اسلامی تهیه کرده و در ولایت پنجشیر. بل لور ته د پنجشیر ولی محمد آغا حکیم په خپلو خبرو کې وایي له مرکزي حکومت سره په ګډه په دې هڅه کې دی چې تر څو د زمرودو د قانونو لپاره معیاري وسایل په کار واچوي او یاد قانون له ټولو اصولو سره سم استخراج کړي. هغه ایرانی پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې دوه طرفه همکاري کولی شي چې د پانګوالو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او بهرني سوداګر وکولی شي د پنجشیر زمرود د خپلو هیوادونو ترڅنګ تر نړیوالو بازارونو هم ورسوي. و وسایل و ماشینالاتی که ضرورت است اگر زمینه فراهم شود که از طرف شما با وزارت معادن یک نشست شود، با خود جناب وزیر صاحب دکتر صاحب امرایتان است و یوسف فیصل است، شما یک نشست بکنین در وزارت وزیر صاحب امرایشان همین مسائل شریک بکنین که زمینه سازی شود، بازار مشترک جور شود، سنگای قیمتی که از اینجا استخراج می شود پروسس شود و به دنیای بیرون بره و به قیمت اصلیش دویل فروخته شود. همکاری های جانبین بسیار مهم است. دا په داسې حال کې ده چې په پنجشیر کې په قانوني ډول د استخراج شوو زمرودو اندازه تر 6 میلیونه امریکایي ډالرو رسیږي. د مسؤلینو په خبره په تیر کې به یاد زمرود په غیر قانوني ډول د یو شمېر کسانو لخوا استخراج کېدل او د دولت خزانې ته به یې هیڅ ګټه نه رسېدله چې اوس یې په بشپړ ډول مخه نیول شوې ده.